الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په پریویس لیکچر کې مونږ ویلیو پیج بریک بلانک پیج اور کور پیج. نو نن به مونږ راځو نن به مونږ یو انټرسټینګ ټاپک وایو او څه به وایو ټیبل. صحیح ده. نو که تاسو فور ایگزامپل سپوز تاسو ټیبل راوړل غواړئ نو دې نه ټیبل راوړی شي، خو دا یو لیمټه پورې دی. لوک لیمټ. که بیا تاسو نور غواړئ نو دلته به راشئ، زه به او اس کې اون سکرین کیبورډ دله راوړم. صحیح ده چې تاسو ته شارټکټ کیز هم پته لګي. که دلته زه اوس چک کوم او ټپ باندې ګوته کېدمې نو د سره موږ سره رو ډیریږي. صحیح ده ډیریږي که نه، خو ما به تر کومه ټپ نیولې ګرانه شي. صحیح ده. زما که اوس ډېرې کالمې په کاري بیا به څه کوم نو دلته به راشي، بیا به دې ځینه ټیبل نه هلی. صحیح ده. څه ورته وایي انسرټ ټیبل. انسرټ ټیبل کې فور ایگزامپل زما څو کالمې په کار دي، زه ته 3 څونه روس مې په کار دي، رو مې په کار دي فور ایگزامپل 100 څونه 100. ما څه کو ګوره بیا دلته کې موږ سره آټو فټ بیهیویرز دي. صحیح ده. فکس کالمټ د کالمټ په دغه دی بالکل فکس راشي که نه. آټو فټ د کنټینټ لیکایي په دغه د مطابق دی فټ راشي. که وینډو پوزیشن دی وینډو په پوزیشن باندې داسې صحیح راشي. صحیح ده. ستاسو خوښه ده. صحیح ده. او که ریممبر ډایمنشن فور نیو ټیبل، که نور دغه کې ډایمنشن پکې په نیو ټیبل لپاره دغه کې، خو زه راځم زه نور ګوتې پکې نه وامه. دلته ما 3 کالم ورکړه او فور ایگزامپل 200 روس مې ورکړه. اوکې که ګورئ ټپ ته هم ضرورت نشته، څه ته هم نه، ډایرکټ ټول څه شو راغله. بس بیا راشئ به راولیکئ فور ایگزامپل سیریل نمبر نیم کلاس. نیم څوک دی؟ فور ایگزامپل جمال. صحیح ده. ایم ایس آفیس سوری ما زه څه مې وکړه دلته راله مې سیریل نمبر 1 څوک دی؟ جمال دی. صحیح ده. کوم کلاس کې دی؟ ایم ایس آفیس کې دی. نمبر 2 څوک دی؟ سلام دی. کوم کلاس کې دی؟ ایم ایس آفیس کې دی. صحیح ده. داسې نمبر 3 څوک دی؟ ادریس دی. صحیح ده. او کوم کلاس کې دی؟ ایم ایس آفیس کې دی. داسې نور هم. صحیح ده. نو زه راځم دا موږ څه شي یو ټیبل و. ټیبل نه علاوه انسرټ ټیبل. صحیح ده. د دې نه علاوه ډرا ټیبل، مطلب که تاسو چېرته ډرا کول غواړئ، لوک پنسل یې درکړی وه ډرا کوې، خیال لري که صحیح ده. تاسو دې ځینې څه کولی شئ خپل د خوښې ټیبل ډرا کولی شئ. آی هوپ تاسو خو په دې پوه شوي وئ. صحیح ده. بل موږ سره دی کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل. دا کار هم پکې نه کوي. صحیح ده. نو زه راځم څه کومه دلته کې فور ایگزامپل ما معلومات ولیکلې سیریل نمبر نیم فادر نیم، خو که زه هر یو فیلډ په منځ کې څه ورکوم کامه کلاس فی ډیټ ټایم ایډریس فون نمبر. صحیح ده. هیلپ لاین هیلپ. بس دا فور ایگزامپل دا زما ټایټل وي د ټیبل، خو دا خو ما په یو رو کې ولیکل، دا مې څه وکړل نو خفه کېدلو ضرورت نشته. صحیح. دا بس هلیک کې ټیبل ته به راشي څه ورته وي کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل. دا ټیکسټ راله څه ته کنورټ کړه ټیبل ته. هلته موږ فیلډ په منځ کې څه ورکړو کامه، دلته به راشي څه به ورکړي کامه به ورکړي. ولې چې هلته موږ فیلډس په منځ کې ورکړي وو. صحیح ده. او اوکې به کړي. دا وګورئ ټیپ باندې به پریس ګوته کېږي ټي ای بي ټیپ بټن یې باندې. صحیح ده. او داسې به ډېر کوي. دا موږ سره څه ته کنورټ شو ټیبل ته. آی هوپ تاسو پوه شوي. صحیح ده. بل
کنټرول ای آل سلیکټ ډیلیټ شو ټول صحیح ده کنټرول ای سره آل سلیکټ بل ایکسل سپریډ شیټ مطلب که تاسو غواړئ چې ایم ایس ورډ کې موږ د ایکسل کار وکړو نو تاسو څه کولی شئ همغه ایم ایس ورډ به وي خو تاسو سره به پکې د ایم ایس ایکسل یو شیټ اوپن شي نو مطلب دا شو چې تاسو د ایم ایس ورډ کې د ایکسل کار هم وکړو یا کولی شئ خو with the help of excel صحیح ده نو راځو فور ایگزامپل دلته کې ما څه وکړه ایکسل یو فایل ته راوړی ایم ایس ورډ ته مطلب فایل مې پکې اوپن کړو ایم ایس ورډ کې دا غټول غواړي دي ځینه ګوره ټول د ایم ایس ایکسل مینیو وغیره دي ایم ایس ایکسل به انشاءالله تاسو وایي صحیح ده ورسره هم شروع کړی آی هوپ هغه به هم تاسو واچ کوئ صحیح ده نو زه اوس دلته رالم فور ایگزامپل دلته کې ما ولیکل دا ډیټا مې ولیکله صحیح ده نو دې کې ډېرې ایزي وی ده د دې جمع کولو صحیح ده زه راځم دا جمع کوم الټ از ایکول ټو انټر جمع شو بهر کلیک که ګورئ ایم ایس ورډ ته یې راوستې چې دننه کلیک کړي ایم ایس ایکسل ته به دې بوځي خیال دی بهر کلیک که ایم ایس ورډ دننه کلیک که ایم ایس ایکسل که مطلب د ایم ایس ایکسل هیلپ دې پکې په کار وي داسې ته هیلپ اخیستی شي صحیح ده خپل کار اسان کولو دپاره بل نیکسټ کنټرول ای آل سلیکټ ډیلیټ شو کویک ټیبلز هم موږ سره یو قسم له هیلپ راکوي مطلب د کار کې صحیح ده چې څه شي کار کول غواړې مطلب ته څه کلینډر جوړول غواړې بل داسې ټیبلر لیست جوړول غواړې څه کول غواړې نو دې ځینې ته څه کولی شي هغه کار پکې کولی شي ګوره فور ایگزامپل ما دا کلینډر راوړ صحیح ده زه اوس دلته څه کوم زه وایم چې ما ته داسې شي شي زه د ده نه کاپي علمې یو کاپي مې بله واخیسته صحیح ده نو دې کې ځان له چینجز وکړه او ځان له یې ولګوه نو دا تا ځان له د کال کلینډر څه کړو سیټ کړو صحیح ده یوازې دا نه کنټرول ان به کم یا کنټرول ای به کم دا ټول ډیلیټ او را به شم انسرټ ته دوباره او څه به ورته ویم کویک ټیبلز دې کې دا مختلف ټیبل دي ټیبلر لیست پکې دی بل فور ایگزامپل زموږ یونیورسټیز کالجز دي زه راځم دا ما راوړو صحیح ده څونه پکې ګریجویټ شو مثال ستاسو یونیورسټي یا کالج څه نوم دی څونه نیو سټوډنټس راغله څونه ګریجویټ شو څونه چینجز پکې راغله دا یو ټیبل پکې تیار جوړ دی نو ته خپل مینټیننس هم په ده باندې ساتلی شي صحیح ده سو دا و زموږ د ټیبلز ګروپ سو هوپ سو تاسو به پکې ډېر څه زده کړي سو سی یو ان دی نیکسټ لیکچر الله حافظ ټیک کیر